بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. صحيح البخاري وصحيح مسلم. رواه. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی په دې حدیث شریف مبارک چې ټولۍ د ځوانانو که تاسې طاقت لري د واده کولو د نکاح کولو، تاسې باید واده وکړي او نکاح وکړي، ځکه واده کول نکاح کول دا چې دی ساتنه د فرج کوي او د سترګو ټیټوالی راولي. د انسان د نظر حفاظت چې کیږي هغه په نکاح کولو باندې کیږي، او د انسان د فرج حفاظت چې کیږي هغه په نکاح باندې راځي. او که بیا څوک د دې طاقت نه لري چې نکاح وکړي، مال نه لري، دولت نه لري، قوت و طاقت نه لري بدني، نو د هغه دپاره بیا دا دی چې ومن لم يستطع فعليه بالصوم، یعنی د مال طاقت نه لري، د بدن طاقت لري خو مال نه لري چې دی د نکاح به وکړي، فعليه بالصوم، یا د دا سړي دپاره یا د دا ښځې دپاره بیا د روژې نیول چې دي ضروري دي. فإن له وجاء، دا یو قسم ماتوالی د شهوت راولي، دغه روژې نیول. اوس په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې ټولۍ د ځوانانو، په ټولۍ د ځوانانو کې نر هم رالل، ښځې هم رالل، هر هغه سړی هم رالی چې طاقت لري د نکاح کولو، هغه که څم کلانڅي نه وي، عمر یې زیات وي، خو طاقت د بدن لري او د مال لري، د هغه دپاره د دین د حفاظت او د ایمان د حفاظت په خاطر باندې دی باید نکاح وکړي. او نکاح داسې عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د ټولو انبیاو سنت نکاح، چند شان د انبیاو سنت دی چې په هغو کې یو حیا ده، ټول انبیا حیا نه کول، او نکاح چې ده یو د حیا او ذریعه ده، په انسان کې حیا راولي، د سترګو د نظر حفاظت او ټیټوالی راولي په انسان کې، که نر وي که ښځه. نو حیا چې ده د ټولو انبیاو عمل دی، او بل نکاح چې ده دا د ټولو انبیاو عمل دی. او بل خوشبویي، پیغمبر علیه السلام مبارک وایي ټولو نبیانو خوشبویي درلودله یا خوشبویي خوښوله، او مسواک یې کاوه یا مسواک لګاوه په خوله باندې. نو نبی علیه السلام مبارک وایي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني. نکاح زما د سنتیاتو څخه یو سنت دی، زما د طریقو څخه یو طریقه ده. هر هغه څوک چې نکاح نه خوښوي یا نکاح نه کوي، توان طاقت لري، دا زما د امت څخه نه دی، یعنی هغه امتي زما خوښ امتي نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې حدیث شریف کې د ځوانانو دپاره خطاب کوي او ترغیب ورکوي او بلنه ورکوي دپاره د نکاح کولو، ځکه په نکاح کې فواید بې انتها ډېرې دي. یا خو د نظر حفاظت راځي، د دید د کتلو، که نر وي که ښځه د دې حفاظت یې راځي، خپله ښځې ته به ګوري، پردۍ ښځې نامحرمه ته به نه ګوري، که نر وي که ښځه پردي سړي ته به نه ګوري ښځه. بل د شرمګاو د فرج حفاظت به راځي، او دا دواړه چې دي د فساد یو غټه ذریعه ده، که نظر دی، کتل دی، او که شرمګاه ده یا فرج دی. ځکه که دا د دې شروع د کتلو څخه کیږي، څوک په دې کتلو کې اخته سي، دا کتل اخر ځي درېږي و دې ځای ته چې بیا به په فرج سره دې عمل سره کوي. نو نکاح چې ده چې وسي، دا دواړه شان د منځه وړي، د نر او د ښځې په مابینځ کې یو ټینګه رشته چې راځي، ټینګه ذریعه د قرابت چې راځي، هغه نکاح ده. او نبی علیه السلام مبارک په بل حدیث شریف کې وایي زما د امت کې زما څخه بعد به د نارینهو دپاره تر ښځو غټه فتنه نه وي، یعنی زما په امت کې به د نارینهو دپاره زما څخه بعد، یعنی زه دنیا څخه ولاړ سم، تر ښځو به غټه فتنه نه وي، ښځه به ډېره غټه فتنه وي د انسان دپاره، د نارینه دپاره.
او علیہ السلام بارک و بالحدیث شریف کې فرمایل اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. پیغمبر علیہ السلام بارک امام غزالی صاحب احیاء العلوم کې دا حدیث شریف نقلوي. علیہ السلام بارک وایي څوک چې تزوج وکړي نکاح وکړي فقد استكمل نصف الدين، په تحقیق سره مکمل یې کړي نیمه دین. اوس نیمه دین چې کاملیږي هغه په نکاح کولو باندې کاملیږي، یعنی نیمه دین په نور اشیاو په نور عملو سره په نور نیکو عملو سره کاملیږي. نیمه دین چې خوندي کوي که نر وي که ښځه هغه یې نکاح خوندي کوي. اوس بعضې صوفیه کرام مشایخ کرام وایي چې د انسان دپاره په خارج کې دومره مهلکات نشته چې سړي ته ډېر هلاکت ورکوي، لکه د انسان په خپل بدن کې چې دی یو شرمګا ده یعنی دا فرج او بل نس دی. انسانان په دې خپل نس کې هر قسم خوراکونه اچوي، که رشوت وي که حرام وي که غلا وي که سود وي، د یو خپل نس ته ور اچوي. د خپله نس څه سړي ته هر څه پیشیږي او څه چې وخوړل سي هغه باندې اثر مرتب بیا دا راځي چې هغه عمل به بیا سړی کوي. او انسان بیا په خپل فرج سره د پالنه او ساتنه نه کوي، چې انسان دې د خپل فرج ساتنه نه کوي چې هر ځای د خوښه سي فحاشي وي زنا وي بل وي د هغه خپل فرج هغه استعمالوي. نو د انسان دپاره دا تر ټولو لوی عذاب چې دی خپل فرج دی او نس دی. که دا دواړه وساتل شي تر ټولو لوی عبادت دی، تر ټولو لوی عمل دی. بیا په اوس وخت کې چې دا ټلفونان دي یا موبایلونه دي په دې کې لس تصویران فاحش شان او د انسان په بدن کې چې هغه فطري تقاضا ده د انسان شهوت دا په تیزی کې راولي، انسان د بد نظریې سره مخامخ کوي، اخر زیږي په فتنو کې واقع کیږي. نو د انسان د نکاح پر ځای باندې دی په زنا کې واقع سي. نو د دې دپاره الله جل جلاله انسان ته د بلوغ څخه وروسته دته د نکاح کولو امر دی چې په انسان کې په بدن کې یو فطري تقاضا ده، غوښتنه ده، لکه څنګه چې هوا او اوبو او غذا انسان بدن ته ضرورت شته. لکه ته چې انسان ته ووایې چې ته دې ژوند وکړې خو هوا دې پر تا نه وي، نه مشلي. ته دې ژوند وکړې اوبه دې نه څښې، چې دې ژوند وکړې خوراک دې نه کوې، دا کله کېدلی شي. دغسې رقم نکاح هم ضروري ده د انسان دپاره چې کوم وخت دی بالغ شي، که نر وي که ښځه نکاح ځنډول، نکاح ورسته کول د توان او د طاقت څخه بالا دا چې دا ګناه ده. یعنی یو سړی توان لري، بدني طاقت لري، مالی، نو دی بیا هم نکاح نه کوي، نو پر ده باندې شهوت غالب وي، واقع دا یو قسم ګناه ده. دا که سړی توان او طاقت ولري پر دې سړي باندې نکاح کول فرض دی، پر دغه سړي باندې چې دی هر څه مالی طاقت لري او بدني طاقت لري. او امام غزالی صاحب دا هم وایي چې د متقي سړي د پرهیزګار سړي دپاره چې دی په عبادت باندې اخته وي دومره نکاح وده ته ضروري ده لکه څنګه چې د عبادت وده ته ضروري دی. ولې په دې عبادت کې دته فتنې راځي. فتنې معنا هغه خیالات او تصورات راځي چې هغه همیشه انسان ته شیطان په زړه کې وراچي چې خناس ورته ویل کېږي. خناس هغه شیطان دی چې د وسوسو د لارې د انسان زړه ته دی داخلیږي. نو دغه متقي سړی پرهیزګاره سړی چې پر مانځه ولاړ دی بیا هم د دا ګناه څخه نس خلاص. امام غزالي صاحب وایي چې کوم سړی عابد وي او د عبادت کوي دی نس خلاصېدی د دغه خیالات او د دغه فکرو څخه. د دغه سړي دپاره هم که څه عابد دی د دپاره نکاح ضروري ده چې باید وکړي. او امام احمد بن حنبل رحمه الله په شان کې راځي چې صاحب المذهب دی، خپل مذهب لري، د څلورو ائمو څخه یو امام دی. د کم وخت چې د کور والا وفات سوه زوجیه، د ده زوجه چې وفات سوله ځای پر ځای دویمه ورځ باندې د دستي نکاح وکړله. ده وویل چې زما د علم او زما د تقوا او زما د عبادت دپاره دومره نقصان دی چې زه یوه شپه هم بې نکاح تېروم. یعنې دغسې خلک چې د علم خاوندان وي، د عمل خاوندان وي او پوهان وي، عاقلان وي، د هغو دپاره دا د خپل ځان په حق کې دا نه خوښوي چې یوه شپه دې هم بې نکاح تېره کړي. او نکاح چې د شیطاني وسوسو دپاره یو غټه وسیله او ذریعه ده، یو سپر دی، شیطان په ده پکېږي، یو مسنون عمل دی د ټولو انبیاو، د ټولو عباداتو د صحت دپاره، د کمالاتو دپاره. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی، دی وایي عابد چې عبادت کوي بې له نکاح
دا عبادت مکمل نه دی. یعنی عابد که عبادت کوي سره د نکاح بیا کوي. دی وایي چې عبادت کاملیږي په نکاح باندې کاملیږي. اوس د دې دپاره نو دا په کار دی چې پیغمبر علیه السلام مبارک به همیشه دا دعا کولې: اللهم انی اعوذ بک من فتنة النساء اللهم حسن فرجي ويسر لي امري. ای رب موږ ته پناه راکړې د فتنو څخه د ښځو. ای خدای زما د فرج حفاظت وکړي او ما ته اسانه کړي کارونه. خو دا زموږ د نبي دعا ده. او نبی علیه السلام مبارک دا هم وایي: لم تره للمتحابین مثل النکاح. علیه السلام مبارک وایي ما دوې ډلې داسې محبت کوونکې نه دي لیدلي لکه نر او ښځه چې خاوند سي، یعنې د خاوند په حیثیت د ښځې په حیثیت دوی سره راشي یو د بله. دغسې دوې ډلې ما محبت کوونکې نه دي لیدلي چې ډېر محبت راځي د نر او د ښځې هغه په نکاح باندې راځي. نو نکاح چې ده دا یو اسلامي او شرعي عمل دی. په دې کې تلوار کول پکار دی، په دې کې وخت تېرول نه دی پکار، ځکه چې دا نر او ښځه چې نکاح وسي د دې دوه په اسلام کې ډېر اجنبي پردي خلک وي دا نر او ښځه. بیا په دغه الفاظو د عقد چې ایجاب قبول دی په دې سره د دې یو ډېر لوی سفر شروع سي، هم د دنیا هم د آخرت، بلکې د ابد سفر دی. دا نکاح داسې نه ده چې خالي د دنیا وایي دوستي چې د 100 کالو لار ده، نه، دوستي د ابد لار ده. هم په دنیا کې چې هر څومره ژوند سړی وي دغه نر او ښځه به سره تړلي وي، هم په جنت کې هم په آخرت کې هم د ابد دپاره دا دوه به سره پسې. نو ډېر لوی سفر دی د نکاح په ډول شروع کېږي. نو هغه اجنبي سړی پردی سړی ډېره ښایسته زندګي د دې ښځې سره د دغه نکاح او د عقد په خاطر شروع کړي. بیا دوی دواړه یو ښایسته جوړه سي، دا نر او ښځه ډېره ښایسته جوړه وي، ډېر ښه ژوند سره کوي، ډېر د خوشحالۍ ژوند وي او په ډېرو ښو نومو د سره یادېږي. نر و ښځې ته به ډېر ښایسته نامه وایي، ښځه به نر ته په ډېر ښه نامه یاداوري کوي. بیا یې څو وخت بعد دا نر و ښځه الله جل جلاله د اسلام د دین او د شریعت او د نکاح په خاطر باندې مور پلار وګرځي. یعنې دغه نر و ښځه پخوا جلا جلا اجنبي خلک ول، د نکاح په ډول رالو زوجین سو. بیا د هغه څخه وروسته دغه ښځه مور وګرځېږي، پلار زوی پلار وګرځېږي د اولاد په خاطر باندې. بیا یو څو زمانه وروسته د رشته داري یا د تعلق ډېرېږي، اخر دا نیکه سي، دا انا سي، خاله سي، عمه سي. دا ښځه د اولادو په خاطر د نسب په خاطر یا د ډېروالي د اولادو په خاطر چې د دې اولادونه سي، نو دا یو وسیله رحمي ذریعه جوړه سي. اسلام د خاندان د نظام د پاتلو لپاره یو ټینګه ذریعه ده، د اصلاح د راوستلو لپاره ډېره ټینګه ذریعه ده. د انسان حفاظت د نسب چې راځي هغه په نکاح باندې راځي. که د څوک د خپل نسب حفاظت کوي، اوس په زنا کې د نسب ضیاع ده، نسب ضایع کېږي، او نکاح چې د هغه نسب ټینګوي. او هر انسان چې خاوند د نسب وي هغه سړی پر مخ باندې وي په دنیا کې هم په آخرت کې. چې یو سړی وایي چاته وایي چې ستا نه پلار معلوم دی نه د مور معلومه ده، دا سړی څونه خوابه دی. دغه رقم نکاح چې ده د اسلام کې د نسب د ټینګېدلو لپاره دا یو ډېره ټینګه قوي ذریعه ده چې د انسان نسب ثابتېږي او انسان داسې خپل اصلیت و انسان ته معلومیږي. بیا که د هر عمل کې دا عمل بیا د منلو وړ وي، هم د الله تعالی په حضور کې هم د مخلوق په حضور کې. نو اوس دغه چې مور پلار دی د نر دپاره چې نکاح وسي، بله فایده د نکاح دا ده چې هر یو خپل صلاحیت وپېژني. ښځې ته خپل ښځېوالی معلوم سي، نر ته خپل نروالی معلوم سي، نر و خپل کارو ته اماده سکي، ځان حلال رزق ګټي، علم حاصلوي، خپله زندګي د ژوند کوي، خپل کور ښایسته کوي. ښځه بیا خپل ښځېوالی ورته ثابت سي چې دا زما یو خاوند پیدا سو، زما یو کور پیدا سو، زه د دې کور مشره یم، زه د دې کور سرداره یم، د دې کور سلطنت مشرتوب زما په لاس کې. نو ښځه د خپل ښځېوالي په خاطر، نر د خپل نروالي په خاطر ډېره یو ښایسته زندګي جوړه کړي. نو اوس دغه زندګي چې پر مخ باندې ځي دا نو بیا په نر او په ښځه سره په ابادېدلو ځي چې په دې نکاح کې قلبي د زړه اطمینان هم راځي، جسمانی اطمینان هم راځي، هغه د ذهن
ګډوډي په ذهن کې فکري بد وسوسې دا ټولې له منځه څخه ځي دا په خاطر د نکاح چې الله پاک دې انسانانو ته ورکړې ده نو الله پاک جل جلاله دې ښه نکاح ښه زندګي ښه د خوشحالۍ زندګي ښه د اطمینان زندګي وار چاته ونصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین